السلام علیکم محترمینو، نن درته یوه داسې وظیفه ښیم چې د هغه په کولو سره ستاسو د ژوند هر مشکل حل کیږي، ستاسو د زندگی هر حاجت پوره کیږي او تاسو چې هره دعا وکړئ ستاسو دعا به قبلیږي، تاسو به مستجاب الدعوته ګرځئ. د دې وظیفې په برکت سره چې تاسو هر څه وغواړئ له الله تعالی څخه الله یې درکوي پر هغه ځای باندې. چې څونه جن وغواړئ الله تعالی یې درکوي پر هغه ځای باندې، ځکه چې د دې وظیفې کول چې انسان وکړي او له هغه نه بعد چې له الله څه وغواړي الله یې نه ردوي. که مال و دولت غواړئ، که اولاد غواړئ، که روغ صحت غواړئ، که رشته غواړئ، که کاروبار غواړئ، که نوکري غواړئ، که د زندگی یو بل داسې خواهش لرئ هغه الله تفیش کوي. د دې وظیفې په برکت سره ستاسو دعا نه ردیږي، ستاسو دا خواست نه ردیږي، الله تعالی یې قبلوي، ځکه چې په دا وظیفه کې ډیر طاقت پروت ده، په دا وظیفه کې ډیر تاثیر پروت ده. دا وظیفه د نبی علیه السلام د دوو مبارکو نومانو چې احمد او محمد ده. دا وظیفه مخکې ما له تاسو سره شریکه کړې وه، خو الحمدلله د ډیرو مسلمانانو حاجتونه ورسره پوره سوي وو چا چې کړې وه. د ډیرو خلکو د ډیرو هغه کسانو چې دا وظیفه یې کړې وه د زندگی ضرورت یې ورباندې پوره سوي وو، د دنیا د حاجت لپاره یې کړې وه هغه یې ورباندې پوره سوی وی. او دا وظیفه بیا خاص کر د هغه انسانانو لپاره ده چې د اولاد له قسمت نه محروم وي، یعنی نارینه اولاد غواړي، د هغو لپاره خو بیخي دا وظیفه ډیره طاقتوره ده، پرتاثره ده. چې کم کس نارینه اولاد نه لري او غواړي نارینه اولاد الله ورکړي د دې وظیفې عمل دی وکړي. عزیزانو، نوم د نبی علیه السلام چې دوه نومان دي احمد او محمد، دا ډیر طاقتور دي. تاسو یقین په الله وکړئ که زه چیرې دغه وظیفه تاسو ته درکم او تاسو یې په یقین باندې وکړئ او دغه نومان الله تفیش کوي چې هر څه وغواړئ د دې په برکت سره الله یې درکوي. بیا خاص کر په دې نن ورځ باندې چې د 12مې مبارکه ورځ ده، هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې و دنیا ته یو داسې انسان راغلی ده، یو داسې هستی چې د ټوله دنیا د په برکت سره الله منوره کړه. تاسو یقین وکئ دوستانو چې د دې وظیفې عمل یو ورځ وکئ انشاءالله ډیر مثبت نتیجه به تاسو ته په لاس درکړي، مثبت رزلټ په لاس درکړي. د نبی علیه السلام خو دغسې نور نومان هم دي چې دوه مبارک نومان مشهور نومان یې دغه دي. په اسمانو کې په احمد مشهوره و، په مځکه کې په محمد باندې مشهوره و. انشاءالله د دې وظیفې عمل چې تاسو وکړئ دوستانو بیا به تاسو د دې شکایت ونه کړئ چې زما حاجت نه پوره کیږي، خاص کر هغه انسانان چې نارینه اولاد نه لري. بیا خاص کر په دغه مبارک ورځ دا وظیفه کوشش وکړئ که نن تاسو ته ورسېده، که چیرې نه وله له دغه نه بعد په نورو ورځو یې هم کولی شي، په دې کې کوم مشکل نشته. خو که چیرې په دغه ورځ باندې پر هغه وخت باندې وکړئ انشاءالله ډیر څه به لاسته راوړئ. نن هغه ورځ ده چې له نن نه مخکې 1400 کاله مخکې د نبوت دروازه تړل سوې ده، له هغه وخته نیولې بیا تر آخرته پورې چې تر څو پورې دا دنیا یې بل نبي نه راځي. دا زموږ عقیده ده، دا زموږ ایمان ده چې اخر نبي چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. عزیزانو، یو ور پر نبی علیه السلام باندې خاص په دې خاطر باندې درود شریف ووایه چې ډیر ثواب لري او نبی علیه السلام به زموږ شفاعت کوي. زه یې وایم تاسو یې هم را سره ووایاست. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو د وظیفې عمل درته کوم، د وظیفې طریقه چې هر وخت تاسو ته ورسېده دا وظیفه چې وامې اورېدله چې هر وخت تاسو فارغه واست په هغه وخت باندې پر هغه ځای باندې په یو داسې ځای کې ورته کښېنئ چې ګڼه ګوڼه رشکش نه وي، یا 5 وخته لمونځ له هر لمانځه نه بعد تاسو کولی هم یې وکئ. په داسې ځای کې کښېنئ چې ستاسو ټوله توجه وظیفې ته وي او د دعا موقع وي. نو تاسو به وظیفه دا طریقه باندې وکئ. اولین به یو وارې درود پر نبی علیه السلام ووایاست چې اللهم صل اللهم بارک ده. له هغه نه بعد به دا وظیفه شروع کړئ. دا وظیفه به دا رقم ووایاست، زه طریقه درته ښیم. احمد رسول الله، محمد رسول الله.
احمد رسول الله، محمد رسول الله. دا به ووایاست 3.5 واره. کله دا ماش درته وایي په دغه طریقه یې ووایاست. کله چې مو 3.5 واره ووایئ، له هغه نه بعد په پای کې بیا یو وارې درود شریف ووایاست. له هغه نه بعد ښه په توجه سره الله ته دغه نوم پیش کړئ، الله دې دې په برکت سره. ما تاسو ته مخکې مو ویل، بیا هم درته وایم چې که چیرې ستاسو یقین مضبوط وي، عقیده مو کلکه وي، دا نوم حال الله ته پیش کړي، د نوم په برکت سره الله ستاسو مشکل حل کوي. ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام وسیله چې یو شي ته وګرځوئ، د هغه په برکت سره ستاسو د زندګي هر مشکل حل کیږي. دا زموږ عقیده ده، دا زموږ ایمان ده. د هغه په برکت سره ستاسو هر حاجت پوره کیږي، که د دنیا وي که د آخرت وي. نو له هغه نه بعد دغه وظیفه الله ته پیش کړي چې الله د دې په برکت سره پلانکی مشکل لرم، پلانکی غم لرم، پلانکی مصیبت یا پلانکی حاجت لرم یا څه لرم، بس هغه ټول الله ته پیش کړي. الله به ستاسو دعا قبوله کړي، هغه حاجت مو پوره شي. او د نارینه اولاد لپاره یو خاص طریقه مخکې ما تاسو ته ښودلې وه، کتابي ده، ما خپله ازمویلې ده، ډېرو کسانو ته ما ښودلې ده، هغو الحمدلله راته ویلي دي چې دغه وظیفې کار کړی ده. د نارینه اولاد لپاره طریقه دا ده، کتابونو کې راځي بیادبي د معافي چې کومه زنانه کوچنی لري، مثلا هغه د هغې زنانې خاوند دي، د هغې د زنانې پر نس چې کوم د نه غوټۍ ده پر هغه د ګوته کیږدي او له ځان سره د دا فیصله وکړي چې یا الله که چیرې تا ماته نارینه اولاد راکوي، ما له تا سره دا وعده ده چې زه به د محمد نوم ورباندې ږدم. کتابونو کې راځي چې دا الفاظ ووایي، الله تعالی د دغې زنانې په نس کې که چیرې دا کوچنۍ انجلۍ و، الله تعالی یې نارینه ګرځوي، ځکه چې الله پر هر څه قادر ذات ده، خاص دا د محمد په برکت سره. او په کم کور کې چې کوچنی وي نوم یې محمد وي، الله تعالی فرشته رااستوي، د هغې کور حفاظت کوي. الله تعالی هغه فرښتې ته وایي چې ولاړه شه په پلانکي کور حفاظت وکړه، په پلانکي کور کې داسې کس ده چې نوم یې محمد. نو لہذا دوستانو دا وظیفه خپله هم وکړئ، نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله ډېره طاقتوره وظیفه ده، ما خپله ازمویلې ده، ډېرو کسانو ازمویلې ده، انشاءالله حاجت مو سره فرسي.